د پاکستان د پوځ مشر امریکا ټاکي موږ تش په نوم آزاد هیواد لرو. په پاکستان کې هر هغه څوک چې د پوځي استخباراتو مشر ټاکل کیږي د امریکا نه اجازه اخیستل لازمي دي او د چاپاړه چې امریکا اجازه ورنکړي هغه به پاکستان ته د پوځ مشر نشي ټاکل کیدای. دا خبره د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر جنرال حمید ګل په ویډیو کې کړې ده. جنرال حمید ګل څو وخت مخکې مړ شوی دی خو دغه یوه مرکه اوس یو ځل بیا په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي. جنرال حمید ګل په دغه مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وایي چې یو وخت هغه د پوځ مشر ټاکل کېدو خو د هغه په ټاکنه امریکا خوښه نه وه نو له همدې امله هغه د پوځ مشر ونه ټاکل شو. هغه په دغه مرکه کې زیاتوي دلته چې هر څوک د پوځ مشر یا بل څوک راځي نو له امریکا څخه یې منظوري اخیستل لازمي وي. هغه وایي چې موږ تش په نوم یو آزاد هیواد یو زموږ پرېکړې بل څوک کوي. جنرال حمید ګل وایي چې موږ ته خاوره خو راکړل شوې ده خو خپلواکي نه ده راکړل شوې. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ولې تر ډیره په پاکستان کې د پوځیانو حکومت پاتې شوی دی هغه وایي چې امریکا او نور د پوځیانو حکومتونه ځکه خوښوي چې یو کس مشر وي او هماغه هره پرېکړه کولی شي. هغه په خپله مرکه کې ویل چې په پاکستان کې حکومت په اصل کې استخبارات کوي هر څه هغوی کنټرولوي او پوځ او استخبارات بیا له امریکا څخه د هر څه منظوري اخلي. جنرال حمید ګل وایي د خبره غلطه ده چې دلته د چا ټاکلو پرېکړه زموږ کورنۍ پرېکړه ده او موږ په خپله دا پرېکړه کوو. د یادولو وړ ده چې د پاکستان د استخباراتو یا ISI پخوانی مشر جنرال حمید ګل هغه څوک دی چې په افغانستان کې د مجاهدینو مشري کوله او د دوی د ټریننګ او هر څه مسؤلیت هم د ده پر غاړه و.